بسم الله الرحمن الرحیم. د مایکروسافټ ورډ 2002 د نن ورځې درس ښه راغلاست. د نن ورځې په درس کې به زه تاسو ته پراپرټیز کار کوم. د به راسې د افس بټن به کلیک کړي. دا کوم منیو چې خلاصېږي دې منیو ته وایي افس منیو. دا خپله دا بټن دغه ساحه د لوګو د افس بټن په نامه سره دی. او کوم وینډو چې خلاصېږي دې ته وایي افس منیو. په افس منیو کښې به راسې پریپیر ته، د پریپیر کې به راسې پراپرټیز وکلیک کړي. تاسو پوهېږئ پراپرټي څه معنا. د پراپرټیز کې موږ کولی شو یو فایل ته، یو د ورډ ډاکومنټ ته، د ورډ یو فایل ته اضافه معلومات ور اضافه ولیکو. دا معلومات موږ په هغه شرایطو کې اضافه کوو چې موږ غواړو د فایل د خصوصیاتو باره کې څه ولیکو، چې مثلا چا لیکلی دی، په کوم تاریخ یې لیکلی، چیرې لیکلی، په چا یې چې کړی دی، د دې کوم فایل چې لیکل سوی دی، سبجیکټ چې چې باره کې لیکل سوی دی، په کوم بخش کې دی، په کوم موضوع پسې اړه لري. دغه معلومات یو فایل ته ورکول ته دې ته وایي پراپرټیز. کله چې تاسو پراپرټیز کلیک کړئ دلته په ورډ 2002 کښې داسې تغیر کړی دی. دلته اول تاسو څو خانې د پراپرټیز د معلومات ورکولو لپاره وینئ. تاسو کولی شئ دلته معلومات اضافه کړئ. مثلا په دې ځای کې لیکل دي آتر، دا فایل چا لیکلی. تاسو کولی شئ یو نوم ورکړئ چې مثلا هغه چا چې لیکلی، مثلا خان. دلته به ټایټل ته راسئ، د کوم فایل یا کوم ډاکومنټ چې لیکل سوی، دا کوم معلومات چې په داخلي ډاکومنټ کې څه شي باره کې دي. تاسو کولی شئ یو نوم ورکړئ. مثلا کولی شئ یو نوم ورکړئ، هغه نوم چې تاسو خوښ وي. مثلا زه ورکوم هلمند. مثلا سبجیکټ چې دی، دغه ټاپک چې باره کې دی. کی ورډز، بعضې مهم لغاتونه یا مهمې نقطې چې ته غواړې کوم سړی چې دا فایل وایي دغه دپاره اضافه کوي. دلته کولی شئ اضافه کړئ. کټګوري په کومه کټګوري په دی، علمي دی، مثلا د صادرې دپاره دی، معلوماتي دی، مثلا اعلان دی، کومه کټګوري ده. کولی شئ ورکړئ سټیټس، حالت او کامنټ کولی شئ خپل نظر ولیکئ چې مثلا یو چا دا فایل اخیستی، ورته وایي چې پلیز مثلا دا فایل ووایاست، خپل نظر دې باره کښې ولیکئ. هغه ټول لیکلی شي په دې باره کې. بل که چېرې تاسو غواړئ د پراپرټیز هغه اډوانس شکل ووینئ، نو بیا دلته کلیک کړئ. په دې ځای باندې چې کلیک مو کړئ اډوانس پراپرټیز به کلیک کړئ. د اډوانس پراپرټیز به کلیک کولو سره تاسو داسې وینډو خلاصېږي. په دې کې اول دی جنرل. جنرل اوس په دې باندې ټوله غیر فعال دی چې موږ فایل نه دی سیو کړی. وخت چې موږ فایل سیو کړي دلته به ټوله معلومات راسي. دا فایل اندازه یې څونه ده، کپاسټي یې څونه ده، چا لیکلی دی، په کوم تاریخ لیکل سوی دی، په کوم تاریخ موډیفای سوی دی، ټول شیان دلته راځي. دا اوس کار نه کوي چې فایل مو سیو کړي. دا بیا وګورو. راز سمري ده. په سمري کې هغه یو څو شیان چې موږ دلته درلوده، مثلا سبجیکټ چې دی، ټایټل چې دی، چا لیکلی، دا ټول شیان مو ولیکل. تاسو کولی شئ هغه شیان دې ځای څخه هم اضافه کړئ، او که دې ځای څخه نشئ اضافه کوئ کولی شئ دلته اضافه کړئ، فرق نه کوي. کولی شئ دلته ټوله معلومات ولیکئ. مثلا سبجیکټ چې دی، فرض مثال زه ورته وایم سبجیکټ ویدر. ویدر لاندې راسئ. مثلا که دا په کوم دفتر پسې اړه منیجر چوک دی، مثلا زه وایم منیجر واحد. مثلا کمپنۍ چې کمپنۍ ده، کولی شئ یو نوم ورکړئ، مثلا آی آر سی، هر شی چې د دې څخه بعد راځي کټګوري، په کومه کټګوري کې دی، اعلان دی، علمي دی، چې کوم بخش دی. موږ به ولیکو چې مثلا انفارمیشنل، معلوماتي دی، انفارمیشنل. هر څه چې لیکئ. کی ورډز، بعضې مهمې نظریې او لغاتونه شامل کولی شئ. کامنټس، بیا هم دا خپل کامنټ کولی شئ دلته ور اضافه کړئ. دې څخه بعد راځي هایپر لینک. تاسو کولی شئ د خپل دا کوم معلومات چې دلته راوړل سوي دي، کوم دا معلومات د کوم ځای څخه اخیستي، د کوم انټرنیټ څخه یا د کومې بلې منبع څخه لکه ریفرنس غوندې، کولی شئ هغه هایپر لینک دلته ورکړئ، دلته انسرټ کړئ، چې بیا هغه سړی کولی شي دې څخه استفاده وکړي. دې څخه بعد راځو سیو پریویو ته. دا بار په اخر کې زه درته کار کوم. دې وظیفه چې شته رابو سټاټسټیک ته. په سټاټسټیک کښې موږ تاسو ته راښیي چې موږ څو پاراګراف ولرو، څو صفحې لرو، څو لاینه لرو، څو لغات، څو کرکټر، ټول. په سټاټسټیک کښې موږ د فایل باره کې، د فایل باره کې کوم معلومات چې انځر سوي د هغو اندازه موږ ته راښیي. مثلا څو صفحې فایل دی، څو پاراګرافه دی، څو لاینه دی، څو لغات، څو کرکټر دی، ټوله به موږ ته راښیي سره د سپیسو. او د هغه د بعد څخه دا تاریخ به موږ راښیي چې په کوم تاریخ جوړ سوی دی، په کوم تاریخ موډیفای سوی دی، په کوم تاریخ تاریخ به راځي چې په کوم ورځ باندې دغه نفر دا خلاص کړی دی، اکسس لاسرسی ورته پیدا کړی دی، پرنټډ په کوم تاریخ باندې پرنټ سوی دی. بیا دلته لیکي لاست سیوډ، ریویژن نمبر، ټوټل ایډیټینګ ټایم. دا ټوله به هغه وخت راځي چې کله موږ دا فایل سیو کړو، دا باقي شیان به ټوله ظاهر سي. بیا وګورو. راځو په کنټینټ کې. کله چې تاسو خپل فایل سیو کړئ، د فایل ټایټل او یا د فایل هغه معلومات چې په خپل فایل کې موجود دي هغه به د کنټینټ کښې راځي. بل راځو کنټینټ ته.
کسټم ته. په کسټم کښې که چیرې دا فایل مثلا فرض مثال دا یو مقاله ده تا لیکل ده یا یو معلومات تا لیکل، ته هغه د ریوایز کولو دپاره یو چا ته هستې د چک کولو دپاره چې مثلا په هغه کښې څه وی ګورې چک یې کړي ووایي ستا غلطیان در وښیي صحیح جملې څه کومک هر څه پښتو پرستی تاسو ته ولیکي. بیا ته کولی شې دلته ولیکې مثلا چکډ بای انتخاب کړه. چکډ بای چې انتخاب کړي دا چکډ بای په څه شي باندې لیکې ته انتخابوې تاریخ ورچې ټکس لیکې نمبر لیکې یس ورنو لیکې ستا خوښه ده. که د یس نو جواب ورکړې یس ولیکه فقط ماسې ورته ووایه ورته اډ بلې و چک سوی دی خلاص بل کوم وظیفه نشته. هم په تاسو پسې اړه ده چې ستاسو په هر کوم باندې خوښ شي. دا پورته ډیلیټ کړم مثلا زه لیکم چکډ بای دلته نوم ورکوم مثلا چکډ بای واکمن هلته به راسي اډ به کلیک کړي واکمن چې کړی دی. بلکې تاریخ لیکي دلته ورکړي ډیټ انتخاب کړي دلته راسي نمبر انتخاب کړي دلته مثلا لیکي اوله د اولی 2011 کال باندې په دا تاریخ باندې دا چک سوی ده. څه معلومات دلته ډپارټمنټ ډیسټینیشن ډپوزیشن لانګویج ګروپ ټول معلومات کولی شي اضافه کړي. دا چې موږ ټول اضافه کړي دغه څخه بعد دا اوکې کړي فایل راسي سیو کړي. فایل به سیو کړو. اوس فایل سیو تاسو کولی شئ دا فایل کلوز کړئ به تر سر څخه اوپن کړئ او دغه پراپرټیز وګورئ چې فایل سیو سو. اوس تاسو کولی شئ دغه پراپرټیز دوه ځل لپاره که ګورئ ویې ګورئ کنې راسي دا فایل بسته کړو. فایل چې مو کله بسته کړي ورته به راسو سر څخه به راسو افس بټن ته افس منیو اوپن هغه فایل په ډیسکټاپ باندې پروت و ډیسکټاپ انتخاب کړو. د فایل نوم و هلمند. دلته چې مو دا هلمند کلیک کړي دې څخه بعد راځو دلته په دې کونج کې لیکلي دي تاسو کولی شئ دلته لیکلي دي پراپرټیز تاسو کولی شئ د فایل پراپرټیز ووینئ ګورئ ټایټل د فایل سبجیکټ ویدر author خان ټمپلیټ نارمل سیوډ بای ریویژن ټول په ایډیټډ پیجز سو نو ټول معلومات د فایل باره کې څه سکرول بار پورته ښکته کوي وګورئ ټول معلومات موجود دي. کولی شئ وګورئ کریټډ بای ډیټ چې هغه اخري ډیټ چې د فایل کمپلیټ شوی د کوم تاریخ. د دې څخه به هلته راځو پریویو ته. وخت چې پریویو کې لیکو په پریویو کې باید موږ ته هغه د فایل داخلي معلومات راوښیي. اوس ګوره لکه دې غوندې ټوله د فایل کنټینټ راښیي. اوس به راسو فایل به اوپن کړو. فایل چې مو کله اوپن کړي راسئ افس بټن ته پریپیر کې راسئ پراپرټیز ته. پراپرټیز کې به راسئ اډوانس ته اډوانس پراپرټیز. په اډوانس پراپرټیز کې راسئ جنرال ته وګورئ ټول شیان د فایل سیوول څخه وروسته ټول شیان راغلي. ټایپ سره کوم مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ دی په کوم لوکیشن چیرې سیو شوی دی په سی ډرایو کې په ډاکومنټ ان سیټینګ په دغه ځای کې ټوله څونه کپاسټي ده د فایل نوم د کریټډ تاریخ یې موډیفاید تغیرات چې پکښې راوړل شوي دي اخري ورته ورځ باندې لاسرسی ورته شوی دی. سمري ته راځو دلته لیکلي دی سیو پریویو پکچر. هلته که چیرې د آپشن ټیک مارک کړئ اوکې کړئ او د اوپنولو په وخت دا فایل به کلوز کړو. یس د اوپنولو په وخت چې کله تاسو دا فایل خلاصوئ راسئ اوپن ته. اوپن کښې هغه فایل باندې به کلیک کړئ هلمند چې مو کلیک کړئ دلته راسئ پریویو ته وګورئ دا ته وایي پریویو پکچر. که چیرې پریویو پکچر انتخاب نه وي هغه فایل کې څه شیان اگر داسې ګډوډې ښیي ټایټل هم شته نوشته هم شته پورته کښته ټوله شته. اما که چیرې تاسو پریویو پکچر انتخاب کړئ بیا به داسې ښه منظم وي د عکس په شکل باندې تاسو راښیي د جملې و لغاتونه او ټایټل ټول به ګډوډ نه وي یو پکچر غوندې. که اوس بله صفحه یې کولی شئ سکرول بار په واسطه باندې پورته کښته بوځئ. که چیرې ټیک مارک نه وي هلته به چیچ کړي یا به تاسو ښیي چې پریویو ناټ اویلیبل او یا به تاسو ښیي هغه فایل به نه کړي ګډوډ ښیي پریویو به موجوده نه وي. فایل به اوپن کړو. فایل ته د پراپرټیز د ورکولو څخه بعد چې کله تاسو پراپرټیز ورکړئ دلته ګورئ لوکیشن دلته هم ښیي چې په دا ځای کې سیو شوی دی.
او کله کوم داسې معلومات چې ضروري او نو ورکړل شي بیا دلته دغه علامه ورسره راځي ریکوایرډ فیلډ بیا به دغه مثلا دغه کوم ځای چې کوم فایل کوم معلومات ضروري وي او هغه نه ورکړل شي بیا به دغه علامه د ستوري علامه په سر باندې راځي ورته وایي چې دا فیلډ ریکوایرډ. خدای دې وکړي چې پوه شوي یاست پراپرټیز په درس باندې.